زموږ رئیس امنیت یو څه داسې بې جرأته بې غیرته و، اوس ولاړی طالبانو ته تسلیم هم سو. نو د کاپیسا و هغه وویله چې والله که زه کابل ته ولاړ شم ډېر بره د ضیا سراج د کابله څه غږ پر وکړي ول دا ټول چې پاتې کېږي ته هم پاتې شه ورې. نو باره هم د هغه فیصله سوله، کابل سره م خدای پاماني وکړله. باره نو جنګ داسې کوڅه په کوڅه و، دروازه په دروازه سو، نو داسې اور ورېدی په دا کوڅو کې. نو بیا زه مجبوره سوم د لښکرګاه خلکو ته مې هدایت وکړي چې تاسې ووځئ او ښار مو تخلیه کړئ. او تقریبا تر یو نیم لک 2 لکه ملکي خلک د ښاره څخه ووتل. نو په ښار کې یوازې موږ پاتې سولو او طالبان پاتې سوله. نو بیا ډېر شدید جنګ وسو، ښار هم ډېر خراب سو. نو موږ ورې پاتې سولو، د ورځې ډېر تلفات طالبانو لیدله. یو ښه والی دا اوس چې په ښار کې موږ بلد وو او طالبان چې راتلله اکثر د پاکستان څخه راتلله. په د اوله دوم دریم تعرض کې د هلمند طالبان و هغه ټوله مړه سوله. بیا د کندهار طالبان راله د ملا یعقوب سره هغه هم ټوله مړه سوله. بیا نو دا نوي خلک چې ټوله راتلله د پاکستان د ملتانو د وزیرستانو د دغه ځایو څخه استخدام سوي و راتلله، هغه بیا ډېر موږ ته اسانه و. نو چې رښتیا درته وایم په اول کې زموږ دغه دا و چې خودلې مرو، نو هر ګړی مو اودسونه کول، بس دغه ته منتظر و چې بلا چې مرو مګم تر مرګه پورې به داسې ښه صحیح مقابله کوو. هغه کرا چې اګست نږدې کېدی، بره ما ته هم د کابله څه یو وارې کومک رالی او د اګست میاشت چې داخل سوله چې ګورم طالبان مخ په ماتې سوله. بالا یې ماته وخوړله او برته موږ بازار ونیوی، ډوډۍ اوبه مو پیدا کړله، بیا هم پیشروي وکړله او طالبان بالا ځغلي چې هر چا ته وایي خلک راواستوه، هغه وایي زه نه راځم. اوهو مال په قرآن دا جنګ موږ وګټئ. په د عین حال کې و چې متاسفانه د کابل سیاسي وضعیت ډېر خراب سو. بره رئیس صاحب جمهور ما ته ویل چې ته کابل ته راسه. ما ویل رئیس صاحب که زه کابل ته راسم دا ګټلی جنګ موږ بایلو برته. بره هغه ویل نو اوس نو ته فیصله وکړه چې لښکرګاه ساتې که کابل. نو چې هر څونه نه وي کابل زموږ پایتخت دی. نو بیا حکم ما ته دا وسو چې لښکرګاه ما خپله پرېښوئ، طالبانو موږ په زور نه یو ولاړ کړي. ما امر وکړي، عسکري امر مې وکړي چې ټوله فوجونه دي د لښکرګاه څخه ووځي. د لښکرګاه څخه فوجونه ووتل. موږ په هلمند کې په 5 قرارګاهو کې ځای پر ځای سولو، د سنګین په قرارګاه کې، د کجکي په قرارګاه کې، د شوراو په قرارګاه کې، د واشیر په قرارګاه کې او د ګرمسیر په